تا سره د دوو خبرو وخت نه و ما سره کتاب خبرې وي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، عبدالله خان لخوا سلامونه قبول کړئ. څنګه چې تاسو ته پته ده عبدالله خان پاڼه ستاسو دپاره د پښتو خوږژبي شاعرانو نه نوي شعرونه ریکارډ کوي. نو هم په دغه سلسله کې راغلي یو. ناصر نواز یوسفزی صاحب خواته او د هغه نه به شعرونه ریکارډ کوو. نو ناصر صاحب خپل پروګرام کې هرتار کلی وم او ډېره مننه کوم چې موږ لا وخت راکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نړومبی خو زه عبدالله ستاسو او ستاسو د ټیم ډیره زیاته مننه کوم چې زه د دې جوګه وګڼلم او زموږ د غریب خانې ته راله او زموږ د مات ګوډ وینا چې کومه ده نو دا ولس ته رسوي. یقینا د پښتو د پرمختګ لپاره د دې نه بل ښه کار نشته او ستاسو غوندې ځوانان چې دې لارې ته راشي نو انشاءالله هغه ورځ به لرې نه چې د پښتو د ژبې خدمتګار به انشاءالله په دې پوره سیمه خورېږي او دا به سیوا کېږي. ستاسو ډېره مننه کوم. ډېره مننه. خپله لنډه پیژنګلو مینوالو سره وکړئ، موږ هم پیژنو، ډېر ملګري به پیژني. زما نوم ناصر نواز یوسفزی دی او د درس و تدریس سره وابسته یم او د دې سره سره د ریډیو دلبر FM 94 ثوابت نه د پښتو د ژبې او د حالاتو سره حالات حاضره چې کوم دي کرنٹ افیرز په دې باندې د ریډیو نه پروګرام زم کوم او به حیثیت پیشه چې زما کومه ده نو هغه ټیچینګ د درس و تدریس سره وابسته یم. ډېره مننه. او شاعري کله نه کوئ جي؟ شاعرۍ سره زما چې کوم بنیادي تړون دی یا شوق دی نو دا د ماشوموالي نه دا یو څیز چې دا ګاډ ګفټډي شاعري چې دا پخپله نه کیږي. دا مطلب ګاډ ګفټ دی الله تعالی طرف نه ورکړی. خو دا چې څوک مخکې په دې پوه شي او څوک وروستو. ما چې هر کله په کالج کې داخله واغسته او کله د سیاسي هلو ځلو کې ملګرو سره کېناستو نو هغې سره دا زموږ سیاسي شعور سره د پښتو ادب سره مینه هم سیوا شوه او دغه ټایم کې شعر و شاعري څه خپله هم شروع کړه او څه ډېر انتخاب هم د ښو شاعرانو د پښتونخوا د سیمې دا هم یاد کو. ډېره مننه. او کوم شاعر ډېر زیات خوښ دی او ډېر زیات یې اورئ؟ زه خو بجي تاسو ته دا وایم چې زه خپله د کومې خاورې سره تعلق ساتم مانیري. نو مانیرا یو داسې کلی دی چې دا ډېره زرخیزه ځمکه ده او دې ښکلي شاعران پیدا کړي دي. هغه د هیڅ قسم د تعارف دغه محتاجه نه دي. نو زما خپله خاوره دوره رنګینه ده. زما خپل ماما میجر شیر اسلم خان یوسفزی هغه یو ښه شاعر دی، هغه نه مې زده کړه کړې ده. دې نه علاوه تصور مانیروال صاحب هم ډېر زیات خوښوم. بیا چې وګورو زموږ په سیمه کې د عزیز مانیروال غونته کې د تسکین مانیروال او دغه شانتې د انور مانیروال صاحب غوندې ښکلي شاعران دي. نو د دې خپل سیمې د شاعرانو نه ډېر زیات متاثره یو. د دې نه علاوه عباسین صاحب ډېر زیات خوښوم. ډېره مننه. او روټۍ خوراک کې څه خوښوي؟ څنګه چې ستاسو ته ما ووي عبدالله پښتانه خلک یو زموږ خوراکونه چې دي هغه ساده خوراکونه دي. نو زه هم د دې خاورې پیدا شوی یو بچی یم. زما هم دقه ساده خوراکونه مې خوښي. دال مې ډېر زیات خوښي، لوبیا مې ډېره زیاته خوښي او بیا چې د ګرمۍ موسم وي نو شملې مې ډېرې زیاتې خوښي. ډېر ښکلی خوراک. او جامو کلر کوم خوښي کپړو؟ نو مونږ خو اوس به زه تاسو ته دا ووایم چې لکه لوی شوي یو لکه هغه څه ورته میچې ورچ ورته انګریزان وایي که نه هغه سټیج کې یو نو بس اوس هم خو چې څه واچول نو هغه مو خوښي. خو هسې سپین رنګ چې دی د سړو دپاره دا ډېر زیات خوښوم. او د خپو دپاره سپلای یا چپلې؟ د خپو دپاره سپلای بیا زمونږ د دې سیمې چې کومې سپلای دي زما په خاص توګه باندې اوس هم ما سره دي. خو چې زه چېرته ځم راځم نو زه پنجهدارې سپلای چوم او پنجهدارې سپلای مې ډېرې خوښي. ډېره مننه. او مینوالو سره خپل یو کلام شریک کړه. ډېره مننه به. صحیح دی جي. دا کلام دی خو د کلام نه مخکې د عثمان علي عثمان صاحب دا یو څو شعره تاسو ته ډالۍ کوم چې ارشاد دی. دا مخکې ناست انا پرست خپل یا ناته ناستې دا مخکې ناست انا پرست خپل یا ناته ناستې او څوک چې حقدار د مخکې صف دی هغه شاته ناستې او څوک په هوا شول بره لاړل په سپږمۍ دې رشول او څوک زمونږ غوندې د توت لاندې هوا ته ناستې. دا د غزل یو څو شعر دي چې ستا په زنه چې کم خال دی په دغه خال کې دی کمال دی. ستا په زنه چې کم خال دی په دغه خال کې دی کمال دی او حسن د ګل په شانې ریږي. حسن د ګل په شانې ریږي محبت خو لازوال دی
او جانانه زما او د ستا مینه په دې دنیا کې یو مثال دی او زما برید ما سره خوند کوي ستا په سر د حیا شال دی او زه غریب خیم ملګرو مالداري خلوي جنجال دی او د ناصر په شاعرۍ کې نور څه نشته بس ستا فکر دی ستا خیال دی ډېر کو په یو کلام ونه ما کوم غواړم چې یو کلام بل شریک کړي ډېره مننه بالکل جی دا یو بل کلام دی چې د امن په لاره ځمه بې د دلداره ځمه او چې هغه به چېرته وي اوس د هغې په لاره ځمه او د امن خیر غواړمه کچکول په غاړه ځمه او زما دې نه کړي تپوس زه به یې خواله ځمه او بس دې اوده به شو اوس سحر به کار له ځمه او ناصر د مینې اوږې خود به یې خواله ځمه ګرانو کتونکو تاسو د ناصر نواز یوسفزۍ صاحب نه شعرونه واورېد امید ده چې تاسو به خوښ شوي او ډېر خوندونه به ترې اخیستي نو په آخر کې مینوالو له څه میسج لرئ په آخر کې خو به زه دا ووایم چې کوم زمونږ د دې سیمې خلک دی نو څنګه چې عبدالله ستاسو مخې ته ده چې په دې سیمه باندې بلکې په پوره نړۍ کې د کرونا وبا خوره ده او حکومتي کم چارواکي چې دي خلک چې دي هغوی بار بار دا اعلانات کوي چې په کورونو کې اوسئ او خپل چاپیرچل هغه اویر کوي آګاه کوي چې د دې نه به بچ کیږو څنګه کوم هغه احتیاطي تدابیر دي نو زما د دې شاعرۍ او د دې د ادب په دې پروګرام کې دغه خپلو ټولو وروڼو خویندو ته دا خواست دی چې د خپل ځان د خپلو بچو د خپلو مشرانو ډېر زیات خیال وساتئ کوشش وکئ چې خپل کور کینئ او بیکاره یا بغیر د څه مطلب چې تاسو د اړې بازار نه څه څوک سودا کوئ هغه خو ټیک ده خو بغیر د دغې څیز نه د کور نه بهر مه راوځئ یو ځکه چې دا ژوند چې دی دا په دې دنیا کې دا یو ځل میلاویږي او دا داسې یو مرض راوتلی چې تر اوسه پورې د دې هېڅ قسمه علاج نه دی دریافت شوی خو هغوی چې کومه خبره کوي ماهرین وایي چې د دې علاج چې دی دا احتیاط دی نو چې کوشش وکړو احتیاط وکړو ځان او خپل چاپیرچل ټول د دې وبا نه د دې مرض نه بچ وساتو ډېره زیاته مننه ډېر ښکلی پیغام او په دې باندې عمل وکړئ ګرانو کتونکو تاسو د ناصر نواز صاحب خوږې خبرې مو واورېدې او شعرونه مو واورېد امید دی ستاسو به خوښ شوي نو په آخر کې باوزمین مانیروال صاحب طرف ته ځمه نو په خپل شعر باندې پروګرام ختم کړي ډېره مننه مونږ ناصر نواز استاد شکریه ادا کوو چې مونږ له وخت راکړو او دا پروګرام مونږ په دې شعر خلاصوو چې د خارق د مرضه سې نه ښه کېږي او سوچ یونس کې شربت تازغه کی نو باغ زمین آر یو خپل پن کې باچا دی او بعضې وي د میراوس په شان ټوکي نو چې چېرته خوږو اورېدونکو چېرته یئ نو ښاد آباد اوسئ د لوی الله په امان